افغان او ایرانی سوداګرو په کابل کې درې مهم سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. کابل افغان او ایرانی سوداګرو په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره درې مهم سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان تجاران تشویق کیږي، د نړۍ تجاران تشویق کیږي چې راځي په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي او د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره زموږ سره هم فکري، هم نظري، همکاري په مالی لحاظ په علمی لحاظ باندې کوي. جناب وزیر صاحب مشکلاتمون رو مطرح کردیم ولی هنوز حل نشده. کمکمون کنید تا بهتر بتونیم با هم دیگه همکاری بکنیم. مشکلاتمون در موضوعات گمرکی زیاده، در خدمات لوجستیک مشکلات جدی داریم، در تجارت با مردم افغانستان، در بخش صدور روادید و هم در بخش ارائه تحویلات بیشتر به ویژه برای تجار محترم افغانستان. ما اعلام کردیم که در واقع با کم د ایران سفارت په کابل کې ویلي دغه هوکړه لیکونه د هغې غونډې پر مهال لاسلیک شول چې د سفارت په بلنه پکې 200 څخه ډیر افغان او ایرانی سوداګرو، صنعتکارانو، پانګوالو او اقتصادي فعالانو ګډون کړی و. د سفارت د معلوماتو له مخې د دغو تړونونو موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پراخول، د پانګونې فرصتونه زیاتول او د خصوصي سکتور ترمنځ د همکارۍ پیاوړتیا ده. دا پرمختګ په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه له میاشتو راهیسې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده او ګڼ افغان سوداګر له سوداګریزو ستونزو سره مخ دي. اقتصادي شنونکي باور لري که دغه هوکړه لیکونه عملي شي د افغانستان او ایران ترمنځ به د سوداګریزې کچه لوړه شي، د صادراتو او وارداتو بهیر به اسانه شي او د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور ترمنځ به نوي فرصتونه برابر شي. د یادونې وړ ده چې ایران د افغانستان له مهمو سوداګریزو شریکانو څخه ګڼل کیږي او دواړه هیوادونه به په وروستیو کلونو کې د اقتصادي همکاریو د پراخولو لپاره هڅې کوي. د ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه. تر نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره له موږ سره پاتې شئ. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، بارکزای پریس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.